یاد وساتئ. پر دغې جغرافیې باندې موږ ولسمشران د لاسه ورکړل. ټول تاریخ مو په خپلو سترګو کتلی، خو فرق یې په څه شي کې ده. موږ شاه شجاع هم پیژنو، موږ ډاکټر صاحب نجیب هم پیژنو، موږ احمد شاه دراني هم پیژنو، موږ شاه شجاع هم پیژنو. دا ټول تاریخ هر څه موږ ته پرېښي دي، موږ یې لولو. دغلته یو ځوان ناست دی جلال جبار خیل، دغه ټولو ملګرو نه مخکې ما دا لیدلی، له ټولو ملګرو نه زیات زه له دې سره نږدې پاتې سویم او ما دې سره په یوه کور کې په یوه دسترخوان ډوډۍ خوړلې. زه به د دې خبرې صفایي ځکه دلته نه ورکوم خلکو ته چې خلک خپل منتقدین لري، چې پیغمبر د زمانې هم سې خلک به په تا باندې نیوکې لري، خلک به په تا باندې نقدونه کوي، خلک به ستا مخالفت کوي، په تا باندې به تهمتونه او بهتانونه او شکونه وي. بټ زما لاره چې شی ده هغه ماته معلومه ده، ما څه ځان سره لیکلي دي هغه راته معلوم دي، ما چې څه غوښتل او څه غواړم دا ټول ما لیکلي په یو برنامې او په یوې طرحې روان یم. سربخوده سربډاله ګنګس نه یم روان چې څوک ماته سبا وایي چې دا دې څه کول، دا تا څه کوه. د هرې یوې ویډیو او د هرې یوې خبر چې زما د خولې وځي د دې یو معنا ده. که زه حمزه ته غاړه ورکوم دا په څه معنا، که زه حمزه غیږ ته نږدې کوم دا په څه معنا، که زه حمزه دپاره سبا قرباني ورکوم دا په څه معنا. دا ټولې هغه خبرې دي چې زه سبا ورځ په تاریخ کې به دا لیکل کېږي. که زه نه وم زه مړ وم، غواړم چې د تاریخ په صفحو کې مې یو ټکی نوم ولیکل سي چې حسیب ځواک دغه د وطن دپاره وکړل او خلاص. ځکه زه د ډاکټر صاحب نجیب د فکر لاره وایم، هغه دا خبره کړې وه چې وایي کومه ورځ باندې ځوانانو ته د دې خبرې معلومات وسوه نو بیا به که زما قبر ته به مې ګلان راوړي او که قبر مې نو د ګمنامه سپاهي باندې به دوی یو چېرته ګلان کېږدي او زما قدر به کوي. دقه زما کار دی. نه والله که د مال په کیسه کې یم، نه د جایداد په کیسه کې یم، نه د پیسو، نه د ژوند د هېڅ شي. دغلته یې درته په مخامخ وایم. که سبا پې مړ سوم دغلته دا ملګری مې او دا لایف کې چې دا 800 کسان ناست دي چې راپسې یو کس هم دعا ونه کوي چې ولا خدای دې وبخي. هېڅ زه یوازې دومره وایي چې دغه ځوان د دې وطن لیونی مین و، خلاص. دغه ما دپاره لوی افتخار دی، نور هېڅ هم زه نه غواړم. او په ژوند کې چې دغه کیسې در باندې رانغللې، دا تورونه، تهمتونه، کنځلې، سپکې سپورې، دا په دې معنا چې تا اصلا شی روان کړي نه دي. ولې دلته په دې سوشل میډیا کې په زرګونو نور ځوانانو باندې تهمتونه، تورونه نه لګېږي؟ دا ټول پیغمبران راغلي. نه 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 حسیب ځکه ټارګټ کېږي، حسیب ځکه په دا خبرې ورپسې کېږي. and I really don't care. پرېږده چې غږېږي خلک. هغه چې کم مې ملګري دي، کوم چې زما تر څنګ ولاړ دي، دوی په دې خبرې خبر دي چې دغه حسیب دغه ځوان څه غواړي، څه یې شروع کړي دي او څه یې کړي دي. او یو ځل ورشي د 2 کالو یوازې د سوشل میډیا هیسټري مې وګورئ چې په دې 2 کالو کې زه څومره په ټولنه کې ما سره تمام سویم، زما خبرې څومره ما سره تمام سوي دي. که نه یې درته معلوم، یو ځل یوازې د ما نوم په دغه سوشل میډیا باندې سرچ کړه، د دغې نوم نه به د یوې خبرې درته معلومات وسي چې دی په ټولنه کې څومره مؤثر انسان و. او زه غواړم د خپل ټولنې یو مؤثر انسان پاتې سم. سبا ورځ که زه نه یم، زما په حق کې خلک د یو وطن دوسته ځوان، د یو وطن دوسته انسان دعا راته وکړي چې دا یو وطن دوست او په وطن مینو. that's it. خلاص له دې خواته زه بل هېڅ شی کریډټ د چا نه غواړم. نور ملګري به هم غږېږي. تاسو